تا غوندې ډارن انسان ما په تاریخ کې ولا کړی علیزی صاحب اشرف غني غوندې ډارن رئیس جمهور په تاریخ د افغانستان کې نه دی. د چوکۍ د نیولو په خاطر باندې دا ټیم یې ایسته کړي، خلک یې هم د ځان ایسته کړل، ټول یې ایسته کړل، ده ورسره ومنل، پنجا باندې لاس یې د جنکیري په خوله باندې بالا کړي ورسره. څه یې باید کړی وای؟ زه څه وایم، یو چا څه زور نه رسېږي، باید خپل اخلاقي، ایماني، وجداني، اسلامي افغانیت پر روی باندې ملت ته پر لوی جرګه کړی چې او خلکو زه دغه اوس استعفا ورکوم پارلمان ته، خدای په امان زه نه کوم. په دوم قدم کې بیا راولاړ شو، بیا کاندید شو، چې بیا کاندید شو دا په دې به بحث نه کوو چې څومره تکلف شوی دي، څومره مشکلات راغلي، څومره چش راغلي دي. زه دواړه پیرې په ټیم کې ورسره وم، د ده په انتخاباتو مرکزي دفتر کې زه دلې ته وم، ما دا ټول شیان زما د مخه تېر شوي دي، زه د ټولو شیانو شاهد یم. په دا دوم ګشت کې بیا واخیستې عبدالله ماسې ځان ونوماوه، یا لږ وړي یا ډېر وړي، هغه په دې پوهېدی چې لالا یې وګټي زما سره یې نیمایي کوي، هېڅ مشکل نشته. ماسې فشار ده نه د فشار طاقت درلودلی، ده نه چې هغه څونې خبرې کولې، څونې پټکې پر عامو خلکو کولې، څونې غرار و غور پوشه جوړ کړی و. چا ته پرېښی وای؟ څه هر څوک راتله هغه د هغوی کار و، پرې ته خلیزات راغلی. بحران ایجادي بیا مسؤل دی نه ګڼل کېده؟ څوک که مشکل را ایجادېدی؟ نه داسې نه ده چې افغانستان خلک بیخي داسې هغه و، دی عاشق د قدرت و، دی عاشق د ریاست جمهوري و، دی عاشق د سر لا قمنداني و. هغه رقم تکړه سړی نه و، نه پایلوچ و، نه تکړه و، نه نامي و، دغه صفتونه په ده کې نه وه. که دا صفتونه په ده کې بکشي کې وای نه دغه حالت ته رسېدلو. دی دغونې ضعیف و چې خپل په برخه بیا بل سړی شریک. یوه خبره دا چې خپله په خپلو ویناو کوي چې زه د چاته سر نه ټیټوم، بل دا چې ما د زهر و غړپ په دې خاطر وکړه چې وضعیت ولاړ نه سي، د افغانستان په خاطر ما ځان سره ډاکټر عبدالله ومنه. نو دا اوله پیره دې ومنئ، دا دومه پیره دې بیا ورسره ومنئ. ته څه وخت یې منې؟ که د جنګ غوښتل ختم سي، د باید 15 طالبان عاجله باید خوشي کړي وو، یا هفته نه په 2 ورځو کې باید خوشي کړي وو، بدون د کم تضمین نه به خوشي کړي. ټول افغانانو ثابت شوي چې افغانانو تا په کلونو زندان کې اچولو، تحقیقات یې کړی، تا خو نه و نیولی چې کوم پاکستانی پکې وه، پاکستانی به دې اعدام کړی و، ایرانی به دې اعدام کړی و، د بل ملک به دې اعدام کړی و. څوک چې افغان هغه به ټول ته خوشي کړي. تاسې ما بچیان یاستئ، زه ورونه په مقام کڅه 60 واره کاندید شوی وی ډاکټر صاحب عبدالله د ده څه نه جلا کېدی، دا پسې سنجاق و په ده پسې په یوه معنا نه چا ځینې پرېولی شو، نه جلا کېدلی شو. هغه ته موت هم میله په لاس ورغلې وه چې دغه میله د ډاکټر صاحب عبدالله پر ځای باندې ما ته په لاس راسي، ما ولاکه کښېنه تیاره موته میله وه. که رایې ده ګټلي وایم زما برخه معلومه وه، که هر شی وایي د برخې معلومه وه. یو ځای هغه وکړل، بل ځای ده ته وکړه. په اصل کې چې راسو حکومت د داخله پټاو سو، حکومت د بیرونه داسې ژر نه دی چپه سوی. په حکومت کې داخل اختلافات و، په حکومت کې داخل فساد اوج ته ورسېدی، په حکومت کې داخل دغسې خلک پکې مقرر شول چې هغه خلک د 2 روپو نه وه، دوی د 100 روپو حساب باندې وکړي. ماشي دوی ته شناخته وه، موږ چې د همیشه په د امارت نارې و، خو هم دغه خبره هم د دوی څخه غوښتنه ده چې تاسې خپل شناخته مه ګورئ، تاسې وجې ته دغه سړي وړتیا ته وګورئ. نو غني خپل شناخته کتل، د غني ټیم خپل شناخته کتل، د غني ټیم خپلو پیسو ته کتل. راځي چې زه به ووښیم کندهار، روزګان، هلمند، زابل، راځه دغه دا ولایتونه چې زه څونې معلومات پکې لرم. لکه دا مخکې چې امان صاحب وویل، که قمندان دغسې مقرر شوی و، که والي مقرر شوی و، که رئیس امنیت ملي مقرر شوی و، که احمد مقرر، هېڅوک بې پیسو مقرر شوی و. راځي زه اسناد ورکوم، دا اوس چې زه اسناد راغلم، زما سره ستا اسناد زه وتېږدم. تاسو خپله کمپاین ډاکټر غني ته کړی، څومره مصادقانه کار وکړ؟ خدای دې خیر درکړي. دا عجب ښه سوال وکړي. د بدو د بتر خبره وه، بله یوه لاره نه وه، تر بدو د بتر خبره وه. ټول چې کاندیدان وه، موږ دا فکر کوئ چې نسبتا د دې پله به ښه شي، خو ده به نارې وهلې وه زما لاس تړلی دی، ډاکټر صاحب عبدالله را تړلی، تاسو زما لاس را ایله کړئ ما سي چې دواړه لاسونه مې ایله سي، چې زما دواړه لاسونه ایله سي، زه هېڅ مشکل نه لرم. دا یې په پکتیا وکړه، پکتیکا وکړه، په جلال آباد کې دا خبرې وکړه. موږ په دغه شعار پسې فکر وکړي چې سړی شاید پخوا بیا مجبوریت درلودی، د دې پله به سم سي، د دې پله به حالته برابر سي. موږ همدا فکر کوه. هغه بل به بیا ویله ول چې زه د ډاکټر صاحب عبدالله ویله ول دا ښه دی چې یو لاس یې ما نیولی دی، تړلی مې دی، که لاسونه ایله کړم ډېره خرابي رسوي. د دوی خبرې وروره ګرده داسې ټوکو ټکالو ته وتلي وې. دی چې وایي زه ملت یوازې پرېښو، تا ملت پرېښوی، تا ملت خراب کړي، تا ملت واخیستې حکومت یې خراب کړي، تا دا ټول شان خراب کړه. په هرې خوا چې غواړې په خدای قسم درته خورم، که د ولسمشر غني سره یا شخصي اوږده لرم، یا قومي اوږده لرم، یا سمتي اوږده لرم، یا مذهبي لرم، یا ژبني لرم، هېڅ شی په خدای کې ورسره لرو. مرګن دغه تمه لکه دا څنګه چې پېښ شوه، دغه تمه موږ غني ته نه درلوده. موږ غني ته داسې تمه درلوده چې موږ سمې خوا ته بوځه. موږ په دې خطا وتو چې دا د امریکا سره هم ښه پوهېږي، انګلیسي قوي زده ده، وخت یې تېر کړی دی.
په ملګرو ملتونو پوهېږي د خلیلزاد په چمو پوهېږي د بل په چمو پوهېږي دا په هر څه ولد دی دا یو اکاډمیک شخصیت دی موږ په دې باندې فکر کوه ښه پروا نه کوي دا یوه پرایه موږ خطاوتلې دا دومه پیره مو بیا دا فکر وکړي چې پروا نه کوي د دې پله به نو اصلاح شي سړی مګر نه وروره اصلاح و نه تورو نه بورو خراب یې کړلو وتښتېدلې پسخندونه دي په خلکو ول د امان الله خان رقم نه کوم زه نه تښتم د پلانکي رقم نه کوم زه نه تښتم خپله تښتېدلی سړی وروره خپله دوې ورځې خلک د دې ته ګرده ناست دي ګرده یاداري دې پاته ده ته وتلی دا چې ته وایې ما په کابل کې جنګ نه غوښتی دا یوازې کابل د افغانستان خاوره ده د هلمند خاوره نه دی د کندهار خاوره نه دی د خوست و پکتیا او جلال آباد خاوره نه ده د مزار و هرات خاوره نه وو په هغو کې چې جنګېدله دا خلک دا وینه چې تویېدله که دې سوله که دې واک ور پرېښودلی خو نو یو کال تر مخ به دې پرېښي وای دوه کاله تر مخ به دې پرېښي وای په سمه توګه به تښتېدلی وای هغسې ستا تښته سودا وه که نه تلای پر دغه ځای باندې به دې کمربند پر هغو شاوخوا ورته اچولی وای په کابل کې د هغې توافق هم سوی چې کابل ته به نه داخلېږي شپږ میاشتې پورې تر څو چې حکومت بل حکومت را نه شي یا موقت حکومت را مابینځ نه شي وسیله به دې کړې وای بیا که ته وایې چې زه مړ کېدم مړ دې سي تاریخ ګټې که دا ژوند ګټې دغه ذلیله ژوند زه څه کوم چې دلته په ترکیه دغه کې پروت یم په اماراتو کې هلته د بل په کور کې پروت یم د بل په ځای کې مې څنګ وخلی دی ګایم یوه رقم دلشي اغوستي چې مریض یم ګایم بل رقم دلشي اغوستي چې کومه حالت کې یم